السلام علیکم ملګرو، عمران ما او تاسو ګورئ پښتو ایچ ټي وي. په نن سبا دور کې نکاح په 10 لکه ده او زنا په 1500 ده. دا زنا ولی په 1500 شوې ده او دا نکاح ولی په 10 لکه ده؟ دا زما د وجې او دا ستاسو د وجې چې موږ یو بل ته شرطونه ایږدو. غریب هلک څوک نه اکسپټ کوي او نو دغه کشان غریب جنۍ څوک نه اکسپټ کوي. که د کمی جنۍ سره لکه پیسې وي، مور پلار سره پیسې، نو هغه کمزوري هلک له خپله لور نه ورکوي. ولې؟ هغوی زه پلانکي ملک کې به ورکوم چې د هغې ملک نیشنلټي ورسره وي، د دغې ملک نیشنلټي ورسره وي، او موږ به په هغې شادي حال کې فنکشن کوو، مهندي به دې شادي حال کې کوو او بارات به په هغې شادي حال کې کوو. دنیا ته یو دکلاوه کوي، باقي سم نشته. همدغه کشان که یو هلک مالداره یې نو خاني جنۍ پسې ګرځي. نو نکاح په 10 لکه ده او زنا په 1500 ده. ځکه چې دا نکاح چې کوم دی نو دا د انسان ضرورت دی. نو که یو کس ډیر شرطونه ماته کیدي یا تا ته کیدي یا بل ته کیدي، خو بیا څوک ځان نشي کابو کولی، بیا مخکې دغې چکلو ته او دغې خرابو ځایونو ته ځي او صرف نن سبا 1500 روپۍ ریټ دی. ریټ هم ډېر زیات نه دی. دا ویډیو در سره شیر کومه، دا مکمل وګورئ او خپلو ملګرو سره ډېره شیر کړئ چې خلکو کې لږ کلو شعور راشي او یو بل ته شرطونه مې ایږدئ چې ته به ما ته وایې چې ما له به 3 تولې کالې کې او زه به تا ته ویم چې ما پسې به 10 مرلې ځمکه لیکي. د دې کارونو نه روزئ او دا ویډیو لږه مکمل وګورئ. په خپل مردان کې وګورم چې آیا دلته د زنا اډې شته، دلته زناکاري کیږي. د زنا قیمت 100 روپۍ دی او ولې دا زنا کیږي؟ نن به تاسو د زنا قیمت ښیم او زنا ولې کیږي دا به زه تاسو ته ښیم. شاته راوړه، ما فارغ کړه او زه ځمه، ځان فارغ کړه، شاته راوړه زه ځمه. داسې ډېرو خبرې کړي دي، بیا تللي دي، خپل مطلب یې پوره کړي بیا تللي. سر دلته زنا کیږي په 1500 روپۍ باندې چې نن ما یو جنۍ رضا کړه، نو یقینا ته سوچ وکړه چې د زنا کول څومره آسان شو. زما سره په دې میشن کې، ما سره په دې جهاد کې چې څوک کومک کول غواړي، په سکرین باندې تاسو ته کانټیکټ نمبر چلیږي. څوک به ما سره ملاتړ ودرېږي په دې کې، نو دا زناکارۍ اډې به بندو. څوک به ما سره په دې کې چې دی فاینانشلی هیلپ کولی شي، څوک به چې دی نو هغه موږ له خبر راکولی شي، او څوک به په مختلفو طریقو چې دی نو هغه زما ټیم حصه جوړېدی شي. نو راځئ چې څنګ په څنګ ودرېږو، د دې میشن آغاز وکړو، د جسم فروشۍ او د زناکارۍ دغه اډې بندې کړو. نو یو څو خبرې کوو بیا د راوړم شاته. څونه ټایم اخلي یو کسټمر سره؟ مطلب تاسو لاړ شئ 15 منټه. 15 منټه او ډېر کم نه دی؟ مطلب دا لکه پورې خبره ده. هغه څونه ټایم اخلي؟ ښه تاسو خیر دی. مراد تاسو نمبر راکړی، تاسو ته رنګ وکړو لږ ساعت مخکې. زه ما هغه لږ خبرې کوم، نو څنګه چل به کوم؟ څو پیسې اخلي؟ 2000 خو ډېرې دي، لږ ګزاره وکړه. زه یوازې یم که نه، مطلب ما سره څوک شته هم نه. 1500 هم ډېرې دي، چونکې زه یوازې یم. 1000 روپۍ به درکړم او ما سره خو څوک شته نه. 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ او خلک د 2 کسانو یا 3 کسانو دي. 1000 روپۍ به درکړم. په دې نمبر ایزي پیسې ده؟ ها، زه تاسو ته ایزي پیسه کوم. اوس په چې کال کټ کوم، زه تاسو ته ایزي پیسه وکړم او اوچتوم. زه تاسو ته کوم ځای نه؟ رینګ روډ نه جي، رینګ روډ کې به ولاړې. رینګ روډ کې به ولاړې. زه دا د دې ځای نه دروځم، رینګ روډ ته روانېږم او په دې نمبر ته ایزي پیسه کوم. خپل نمبر چک کړئ او رینګ روډ ته چې دروسم زه تاسو ته رینګ کوم. په دې پښتنو تاسو دا خو بیا ریکارډینګ وکړو چې څنګه ما خو دغه جینۍ به راشي او دا به ډېره خاندي او ډېر خوشحالۍ نه چې دی نو ما ته به وایي چې یو زه خو د خوشحالۍ نه دا کار کوم، د خوشحالۍ نه خپل جسم خرڅوم. او د دې زنا قیمت په چېرته 10,000 15,000 روپۍ او دا به ډېره زیاته ګرانه وي. خو د بده مرغه زما په دې سیمه باندې د زنا قیمت 1500 روپۍ وځي او د هغه 1500 روپو شاته څونه مجبورۍ وې، څونه اوښکې وې. خو ګیله هم د دغه پښتنو نه لرم چې زنا هم دغه پښتانه کې، هم دغه نوجوانان کې کمې زنانه چې خپلې مجبورۍ بیان کړې
چې څوک راځي خو هغه دا تپوس نه کوي چې ستا څه مجبوري ده هغه خپل کار کوي خپل خوس سړي او بیا ځي خدای خورکۍ سره به ودرېږي دا زناکارۍ به څنګه بندېږي د دې مخنیوی به څنګه کوو چې موږ خپله نوڼۍ دوی سره شریکه کړو خپل د بچو نوڼۍ د دوی بچو سره شریک کړو تاسو د دې مجبورۍ اورېدې یقینا دا چې دا خور به دغه جسم پروشۍ نه روباسو او کوشش به کوو چې د مردان په سیمه باندې څونه د جسم پروشۍ اډې چلیږي هغه بندې کړو ننني مقصد کې زه کامیاب شوی یم انشاءالله یو بله چاپه ده چې ده په هغې کې هم زه لګیا یم روان یم او بل پروګرام کې به انشاءالله کوشش کوو چې دننه چکلخانې ته ورشو ښه نو دا ولې لکه زنا ولې کېږي زما اوس دې ټایم کې لکه دا سوال دی که نه تاسو ټولو نه زما په خپله دا رایه ده دا ځکه کېږي چې نکاح نشته هلته یوت چې کوم دی هلکان دي که جینکۍ دي بغیر واده دي نو چې بغیر واده شي نو بس بیا دا لاره خو کولو ده 500 روپۍ خو هر چا سره جیب کېږي نو تاسو دا ویډیو خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ او که د چا وس کېږي نو لکه ستا وس دی لکه ته په ځان برابر نو زه د یو 2-3 تنانو نکاح وکړه او دا به دې هلته په کار راځي نو دا ویډیو لکه ملګرو سره هم شیر کړئ او ډېره مننه ستاسو چې تاسو دا ویډیو پوره وکړه مننه